السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خر اغلاس. الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ولري. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده دوستانو، کله چې تاسو پټینګونه یعنی لیندوانی کوي په خپل کورونو، دکانونو یا دفترونو کې، نو تاسو 100 ملي ویرا باید په کوم ځای کې د کوم الکتریکل اپلاینس یعنی برقی وسایل لپاره نصب او کنیکشن کوي. دوستانو دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ. زه غواړم تاسو ته د سکوائر یعنی د ملي ویر د انتخاب او سلیکټ او کنیکشن پر رابطه معنی چې تاسو خپل برقی وسایلو ته نصب کوئ او تاسو د پاره لاین ټایم کار وکړي. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخیره پورې وګورئ ترڅو تاسو ته ګټه او پیدا ورسیږي او خپل هر قسم الکتریکل اپلاینس یعنی برقی وسایلو ته د واټ او فرمول مطابق ورته ویر سکوائر انتخاب کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو لیندوانی کوئ، اول تاسو باید کلر کوډ او پیژنئ چې کوم کلر ویر د کوم لین لپاره دوستانو دا کنیکشن کیږي او ورته نصب کیږي. عموما د فاز ولټیج لپاره چې د 220 نه تر 250 ولټ پورې AC ولټ دی، د دې لپاره درې ویرونه انتخاب شوي دي. درې قسمه کلونه لري. د فاز لپاره ریډ یعنی سور انتخاب شوی دی دوستانو، او د نیوټرل لپاره بلیک تور انتخاب شوی دی، او د ارت لپاره دوستانو گرین شین انتخاب شوی دی چې زیړ لیکب کې موجود دی. نو دوستانو د کلر کوډ څخه وروسته خپل برېښنایي الکتریکل اپلاینس ته سکوائر ویر دوستانو دا ورته انتخاب او سلیکټ کړئ. نو دوستانو راځو پکی او بلب ته 100 ملي ویر نصب کیږي. کله چې د واټ 250 واټ نه دی ته دوستانو 0.5 یعنی 9 ملي ویر نصب کیږي، او کله چې د واټ 350 نه دی ته 0.5 او یا ملي ویر نصب کیږي، او کله چې د واټ 500 نه دی ته 1 ملي ویر نصب کیږي، او کله چې د واټ 900 نه دی ته 1.5 یعنی 1 ملي ویر نصب او کنیکشن کیږي. او عموما دوستانو تاسو کولای شئ پکی او بلب ته یو سکوائر ویر نصب او کنیکشن کړئ. راځو د سوچونو ملي ویر ته دوستانو، کله چې مونږه د دې څخه 500 واټ استفاده کوو نو دې ته به 1 ملي سکوائر ویر انتخاب وو. کله چې د دې نه مونږه 900 واټ استفاده کوو نو دې ته به 1.5 ملي ویر انتخاب او سلیکټ کوو، او کله چې دوستانو د دې څخه مونږه 2000 واټ استفاده کوو نو دې ته به 2.5 یعنی 2.5 ملي ویر ورته نصب او کنیکشن کوو. او راځو دوستانو د مین بورډ نه چې کله مونږ اتاقونو ته ویر نصب کوو، نو کله چې مونږ په اتاقونو کې واټ لرو 0 واټه نو دې ته باید 1.5 ملي ویر نصب او کنیکشن کوو. کله چې دوستانو مونږ 2000 واټه مصرف لرو په اتاقونو کې نو دې ته باید 2.5 ملي ویر نصب او کنیکشن کوو. کله چې دوستانو مونږ په اتاقونو کې 15000 واټه مصرف لرو نو دوستانو دې ته باید 4 سکوائر یعنی 4 ملي ویر نصب او کنیکشن کوو. دوستانو راځو پاور ساکټ ته باید 100 ملي ویر نصب او کنیکشن کوو. کله چې مونږه د دې څخه 1.5 واټه استفاده کوو نو دې ته باید 1.5 ملي ویر نصب او کنیکشن کوو. کله چې دې نه مونږه 2.5 واټه مصرف کوو نو دې ته باید 2.5 ملي ویر نصب او کنیکشن کوو. کله چې دې څخه مونږه 15000 واټه مصرف کوو دې ته باید 4 ملي ویر سکوائر ویر نصب او کنیکشن. راځو هم الکتریکل اپلاینس ته یعنی د کور برقی وسایلو ته گیزر ته دوستانو تاسو عموما 1.5 ملي ویر نصب کولای شئ. هیټر ته دوستانو تاسو عموما 1.5 ملي ویر نصب کولای شئ. 1.5 ټن AC ته دوستانو تاسو 2.5 ملي ویر نصب او کنیکشن کولای شئ. او واشنګ ماشین ته دوستانو تاسو 2.5 ملي ویر نصب او کنیکشن کولای شئ. دوستانو راځو د انرژي میټر نه تر ډیسټریبیوشن بورډ پورې یعنی د مین بورډ پورې تاسو 100 ملي ویر نصب او کنیکشن کولای شئ. کله چې دوستانو زمونږه واټ مصرف وي 4000 واټه نو دې ته 4 سکوائر یعنی 4 ملي ویر نصب کولای شو. کله چې زمونږه مصرف 6000 واټه نو دوستانو مونږه ورته 6 ملي ویر نصب او کنیکشن کولای شو. کله چې زمونږه واټ مصرف چې وي دوستانو دا 10000 واټه نو دې ته مونږه 10 سکوائر یعنی 10 ملي ویر نصب او کنیکشن کولای شو. او د نیوټرل لپاره 2 ملي ویر نصب کولای شو. کله چې واټ 1.5 واټه وي دې لپاره 1.5 ملي ویر نصب کولای شو. کله چې 4000 واټه وي 2.5 ملي ویر نصب کولای شو. کله چې 8000 واټه وي 4 ملي ویر ورته نصب او کنیکشن کولای شو.
او د ارت ویر لپاره 2 ملي ویر نصب کولی شو. د سویچ بورډ لپاره دوستانو 1 ملي ویر نصب کولی شو. د مین بورډ لپاره 4 10 ملي ویر نصب کولی شو. د الکتریک اپلاینس لپاره 2 ملي ویرونه نصب او کنیکشن کولی شو.